د متحده جبهې مشر جنرال سمیع سادات د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شو. د متحده جبهې مشر جنرال سمیع سادات چې توړمه ورځ د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته بلنه ورکړه خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. جنرال سمیع سادات چې د جمهوریت نظام پر مهال د کابل د امنیه قمندان و، وروسته چې جمهوریت نظام ړنګ شو نو مسکو ته ولاړ او هلته یې غونډې ترسره کولې. بالاخره د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته بلنه ورکړه او خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. جنرال سمیع سادات چې د متحده جبهې مشر بلل کیږي، تیره ورځ د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورته بلنه ورکړه او افغانستان ته راستون شو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغه پخوانیو افغان سیاسونو باندې غږ کړی چې په بهر کې میشت دي. ورته یې ویلي دي چې تاسو کولی شئ خپل هیواد افغانستان ته راشئ او په خپل هیواد افغانستان کې په صلح فضا کې ژوند ترسره کړئ. همدارنګه ویلي دي چې له بې ځایه ویناګانو څخه ډډه وکړئ، بې ځایه یو خوا او بل خوا غونډو څخه لاس واخلئ. احمد مسعود ته هم ویلي دي چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شه، خو احمد مسعود تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.